السلام علیکم ګرانو ملګرو، امید لرم ټول بخیر. که خلک در سره هر څنګه چلند کوي، ته خپل ښه اخلاق مه پرېږده. په ژوند کې موږ د هر قسم خلکو سره مخامخ کیږو. ځینې خلک به تا ته سپکاوی کوي او ځینې خلک به تا اګنور کوي او ځینې خلک بې د سببه زموږ زړه خوري. خو نن زه تاسو سره یو مهمه خبره شیر کول غواړم. که خلک تا سره هر ډول چلند کوي، ته خپل ښه اخلاق مه پرېږده. ځکه چې د انسان اصلي پیژندنه د نورو په چلند نه بلکې په خپل چلند کیږي. ملګرو، اکثر موږ څه کوو؟ که څوک را سره بد وکړي نو موږ ورسره هم بد کوو. که څوک موږ اګنور کړي موږ یې هم اګنور کوو. او که څوک راته سپکه خبره وکړي نو موږ ورته هم سپکه خبره کوو. خو لږ سوچ وکړه، آیا په دې سره موږ ښه انسانان کیږو او که موږ د هغوی په شان کیږو؟ یاد ولرئ، اور په اور نه مړ کیږي، اور په اوبو مړ کیږي. که هر انسان د بل د چلند جواب په بد چلند ورکړي نو بیا به مینه او انسانیت چرته پاتې نشي. ښه اخلاق کمزوري نه ده بلکې د ټول لویه کامیابي ده. هر څوک بدل اخیستلی شي خو هر څوک ښه نشي کولی. هر څوک چغې وهلی شي خو هر څوک چوپتیا نشي برداشت کولی. هر څوک کرکه کولی شي خو هر څوک مینه نشي ورکولی. هغه انسان کامیاب دی چې په سخت وخت کې هم خپل اخلاق نه بدلی. لږ فکر وکئ، که څوک در سره غلط چلند وکړي او ته بیا هم ورسره ښه سلوک کې، نو دوه شیان پیښیږي. یا به هغه انسان وشرمیږي او ځان به بدل کړي، او یا الله تعالی ستا دپاره د هغه نه ښه خلک درلیږي. په دواړه حالاتو کې تاوان ستا نه دی. ملګرو، ژوند یو امتحان دی. کله کله الله تعالی موږ د خلکو د لارې ازماوهي. ګوري چې تا ته څوک سپک ګوري، آیا ته ورته هم سپک ګورې؟ او که خپل مقام لوړ ساتې، د انسان اصلي چهره هغه وخت معلومیږي کله چې ورسره بد کیږي خو بیا هم ښه پاتې شي. تاسو لیدلی دي، هغه ونه چې میوه لري هغه ټیټیږي خو تشه ونه سیده ولاړه وي. هغه څوک چې په زړه کې رښتینی خوی لري هغه عاجزي پیژني، برداشت کول پیژني او خاموشي پیژني. ښه اخلاق سمدستي ریزلټ نه ورکوي. کله کله خلک ستاسو د ښو اخلاقو نه پیده هم اخلي، خو ښه اخلاق د تخم په شان دي. نن یې وکرئ، سبا به درته میوه میلاویږي. کیدای شي د همهغه خلکو په ژوند کې نه، خو ستا په ژوند کې به خامخا میلاویږي. کیدای شي ته د ځان نه دا تپوس وکړې، ولې همیشه زه ښه اوسم؟ ولې همیشه زه چوپ پاتې شم؟ ولې همیشه زه برداشت وکم؟ جواب یې ساده دی، ځکه چې ته عادي انسان نه یې. ته د خپل شخصیت جوړولو دپاره ژوند کې. ستا چلند ستا پیژندګلو ده، ستا برداشت ستا عزت دی او ستا اخلاق ستا اصلي کردار دی. خلک د وخت په تیریدو بدلیږي، خو ښه خلک ټول عمر یاد پاتې کیږي. په آخره کې به درته دا ووایم، د خلکو چلند د هغو کردار ښایي، خو ستا چلند ستا شخصیت ښایي. نو فیصله ستا په لاس کې ده. آیا ته د خلکو په شان کېدل غواړې او که خپل مقام جوړول غواړې؟ یاد ولره، یوه ورځ به ستا ښه کارونه ته هم ویني او نور خلک به هم ویني، او هغه ورځ به ته په ځان باندې فخر کې چې تا خپل اخلاق بدل نه کړل. الله دې موږ ټولو ته برداشت، پوهه او ښه اخلاق راکړي. الله مو مل شه.